السلام علیکم. تیر ویډیو ما ته د ایټم په اړه کې درته ویلو، خالي مې څه ته بیسیک کانسپټ درکړي، د بنیادي چې کوم شان و هغه هم در وشو په ایټم په اړه کې. اوس به موږ راسو چې د فزیکس په د ایټم بم په شا چې کوم د فزیکس پروسس دی هغه څنګه کار کوي. نو اول خبر دا ده چې تی ته به زه وایم چې ریډیو اکټیو الیمنټس، دا به زه تی ته وایم ریډیو اکټیو الیمنټس، ریډیو اکټیو ریډیو اکټیو الیمنټس هغه الیمنټس دي چې هغه ریز نه دي، ریز مطلب شعاع، په اردو کې دې ته شعاع وایي، پښتو کې نو ما ته دونه دغه لفظونه دونه د لفظو ذخیره زما سره نشته، په اردو کې دې ته شعاع وایي چې هغه الیمنټس چې هغه دونه درانه او هغه په خپل ایټم کې دننه د نیوټرون او پروټون هلته دننه انسټیبل مطلب سم نه سره خوشحاله، دا دواړه لکه دوه مدعي ورونه نه سره خوشحاله. نو په هغه دوران کې بیا د دلته انسټیبلیټي راشي، په انګلیش کې دې ته دا کانسپټ ویل کېږي، انسټیبلیټي راشي او بالا دا رقم شعاع ریز، مطلب په انګلیش به زه ته وایم ډېر اسان دی، ریز لکه ایکس ریز، دا یو رقم ریز دی، یو رقم شعاع دی چې ستا در بدنه ووځي، د هغه رقم ریز چې هغه در ریډیو اکټیو الیمنټس اون راوځي. د ریډیو اکټیو الیمنټس هغه دي چې در هغه ریز راوځي. په دې کې تقریبا درې رقم ریز راوځي. اوله ده الفا ریز چې هغه چې کوم چارج یا چې کوم پر هغه باندې مثبت چارج، مطلب پر هغه باندې پوزیټیو چارج، لکه څه رقم دلته چې پروټون پر دې پوزیټیو چارج ولو، دا رقم ریزونه دي چې پر هغه پوزیټیو چارج او د هغو چې کوم پاور دی، مطلب پینټریشن پاور د ایکس رې د ګردو زیات دی. ولې که ته به ورغلی ډاکټر ته یا د چکاپ دې کړی، ایکسریز به نو ته خامخا اوس جدید دور کې اوسېږاست، ته یې به لیدلي، نو ته هلته یو ځای ورته پرېوځې، هلته یو مشین باندې یو بلب ولګېږي، بلب چې ولګېږي دا چې کوم هغه بلب چې هغه در هغه ریز راوځي او هغه ریز بیا ته مخامخ یې ورته، نو هغه پر ریز چې هغه ستا در بدن ګرده ووځي، ستا در بدن هغه ریز پوره ووځي، که ستا زړی که ستا دماغ، مطلب چې هر شی د هغه ریز و مخ دی، دغه ریز بیا در هغه بدن ووځي. نو د ایکس ری چې کوم کانسپټ دی هغه دا رقم کار کوي. د الفا ریزون تقریبا د دې سره ډېر نږدې دي، خو پوزیټیو چارج او دغه چې دی پینټریشن پاور دا دی، مطلب که زه دې مخ ته د دې ریز و مخ ته یو شی کښېږدم، آیا دا ریز در هغه چې کوم شی دی در هغه وځي که نه وځي. نو د دې پینټریشن پاور چې دی، پینټریشن پاور چې دی هغه ډېر کم دی، پینټریشن پاور یې کم دی، دونه زیات نه دی. دوهمه چې کوم دغه دی څو ته وایي ری ده، هغه بیټا ری ده دا رقم ده چې پر هغو باندې بیا منفي چارج، لکه پر دې چې پوزیټیو چارج او پر دې نګیټیو چارج، پر دې مثبت چارج دی، پر دې منفي چارج دی، او د هغو چې کوم پینټریشن پاور دی هغه د دې څه زیات دی. سر په خلاصو پینټریشن پاور چې د دې دی هغه پینټریشن پاور در دې څه زیات دی، مطلب پښتو کې به درته ولیکم کېدای شي سر خلاص شي، در دې څه زیات دی. درهمه چې کوم ری ده هغه ګیما ری ده، ګیما ری چې ده همه در کنید چې پر هغه نه پوزیټیو چارج
او نه نیگیټیو چارج هغه چې نیوټرل دی نیوټرل مطلب هغه یو چارج نه لیکن د هغو پینټریشن پاور دونه زیات دی چې هغه در دې دواړو زورور دی هغه در ارض دی وتای سي پینټریشن پاور چې دی هغه پینټریشن پاور چې دی هغه د دې دوه زیاتو دی مطلب که مثال کے طور پر یو مثال به درکم مطلب فیکټس نه دي خو مثال به درکم که دا الفا ریز در دا وتایس ټیک دی او الفا ریز در دې څه زیات مطلب در دې څه پند شورکشن بیا درغه نه درغه بیا بیټا ری وتایس در دې که زه نورې څه پند کم مطلب نورې زه دا رقم نورې پند کم دا رقم نو درغه بیا نه الفا وتایس نه بیټا اوس خالی ګیما وتایس او د ګیما ریچ دی هغه بیا خپل یو لیمیټ دی هغه هم که در دې څه د نور غاټ کې بیا نه وتای سي دا رقم یو مثال مو درکړي نو ریډیو اکټیو الیمنټس باره کې ماته ته دغه وکړي یورانیم تیب اکثر نوم اورېدلی یورانیم سو پروټونیم سلو پلټینیم سلو دا ګرد هغه شیان دي چې در هغه ریز وځي ریز هغه ریډیو اکټیو الیمنټس دي یورانیم پلوټینیم په پیریوډیک ټیبل کې تی وګورس په تقریبا در 50 زیات دا رقم ریډیو اکټیو الیمنټس دي چې در هغه ریز وځي نو اوس رابطو دغه په باره کې د آینسټاین د ایکویژن په باره کې is equal to mc square ډیر مشهور ایکویژن دی په ټول چې کوم فزیکس کې ډیر درګور زیات مشهور ایکویژن is equal to mc square دی مطلب یې دا دی چې په یو شي کې که څونه طاقت ولو د هغه شي به د هغو نه وزن زیات دی وزن زیات وي دغه سی سکویر چې دی دا د لایټ د روشني چې کوم رفتار دی د رڼا رفتار دوه واره کې سکویر کې د وزن سره د دې شي طاقت راوځي مطلب که د یو شي څونه وزن زیات نو هغو نه په هغې کې طاقت زیات دی دا یورانیم سلو پلوټینیم سلو پلوټونیم سلو دا هغه شیان دي چې په دې کې طاقت بیخي زیات دی یورانیم سو پلوټونیم سو نور دا رقم دي چې هغه ډېر درانه الیمنټس عام مارکیټ خو نه میلاویږي لیکن دا یې ډېر درانه او دا ګرد ریډیو اکټیو الیمنټس او دا په ایټم بم کې چې کوم دغه د ایټم بم چې کوم سره کم کار کوي دا یورانیم او پلوټونیم دواړه پکې استعمالیږي نو اوس به راسو پر فیوژن او فیژن باندې دا بل پیج به ولیکو تیت آسانی ښه فیژن چې کوم پروسس دی هغه نیوکلیر پروسس دی چې کوم اټمي چې کوم بمان دی د اټم بم سره کم کار کوي سره کم چې په جاپان کې امریکایانو دا بم وغورځوي په 1945 کې وغورځوي نو ډېر تباهي وکړه خیر هغه فیکټس بیا زه بعد کې په راځم نو زه به اول فیژن چې کوم پروسس دی دا به زه نیوکلیر انرژي پروسس دی فیژن پروسس کې دا رقم دغه دی چې یورانیم دا رقم پروت وي یورانیم چې دی مطلب آسان لفظو کې درته وایم یورانیم 235 دلته درته پروت وي ټیک دی او ته پر هغه باندې یو سلو مووینګ چې کوم نیوټرون دی چې نیوټرل چارج لري ته هغه داسې ورته کشف کړه مطلب فایر یې کړه
دا یورانیم دلته پروت چې څه وخت دا دلته راشي نو دا په دې پروسس کې دا رقم یو نیوټرون دلته ووځي پرېږدئ بل نیوټرون دلته ووځي او څه وخت چې دا دوه نیوټرون ووځي خو یورانیم 235 دلته هم پروت دی مطلب دا پوره یو مواد تا ته پروت دی دا خو خالي زه د ایټم د دې د الیمنټ خبره درته کوم دلته نورون یورانیم 235 پروت دی دلته نور پروت دی بیا در دې څخه بیا یې دوه نیوټرونه ووځي بیا نور دوه یورانیم پراته دي نور پسې پراته دي مطلب دا یو رقم راواخې چین ریاکشن سو د الیمنټس په باره کې دا ګرد الیمنټس زه به اوس ته دغه درکړم کېدای شي سر نه په خلاصوم هر هغه شی مثال کے طور پر د یورانیم په باره کې زما سره یو مواد پروت دی او یا آسان لفظو کې درته وایم چې دوه یا د دوه څخه زیات ایټم نه ایټم هغه چې یو د بل سره میلاو شي نو الیمنټ جوړي ټیک دی دوه څخه یا د دوه څخه زیات ایټم چې یو د بل د سره میلاو شي دا رقم سره میلاو شي نو هغه دغه جوړوي څه ته وایي یورانیم جوړوي مطلب الیمنټ جوړوي دوه یا د درو څخه زیات چې ایټم سره میلاو شي هغه الیمنټس جوړوي نو مثال کے طور پر ما سره د یورانیم یو دونه ټوکره را سره یا دونه را سره په کې په عرباو دا رقم الیمنټس پراته په کرباو یا په عرباو دون الیمنټ مطلب څونه سیز زیات یقینا خبره دا ده چې پاک ایټم زیات شي او څونه ایټم زیات شي یقینا خبره ده چې څونه یقینا خبره ده چې الیمنټس زیات شي نو الیمنټ چې دی هغه دا رقم پراته او ته نیوټرون داسې ورته کش کړي چې نیوټرل چارج نه پوزیټیو چارج نه نیګیټیو چارج پر څه وخت چې هغه دلته راشي ورسره ټکراو شي دا یورانیم چې په دې دوران کې یو انرژي مطلب طاقت ګرمایش په پښتو کې ورته وایي چې ګرمایش دا رقم الک یا ریلیز کې یا الک ما پښتو نه څه ګلابي ده په لیکانو کې نو هغه دا رقم ته نیوټرون ته کش کې او دا چې څه وخت دلې راشي یورانیم 235 هغه چې هغه نور نیوټرون خارج کی او د هغه په دوران کې دی چې انرژون دا رقم ریلیز کی د دې چې کوم کیمیکل ریاکشن دی هغه د څه کمپلیکس دی هغه چې مخته بیا خدای ټیم راکړي پیلاله خالتي په دې سره خلاص کی چې څه وخت د نیوټرون و د یورانیم ته کاش کی هغه په دوران کې انرژي سي او ایټون نیوټرون نور دی علاوه نورون الیمنټس هغه خارجي کیږي خو هغه فعل وخت نه دی چې وزته ته وایم دا چې ریلیز دا نیوټرون په دې کې ومشي ټیک دی څه وخت دا په دې کې ومشي د دې څخه بیا یو نیوټرون خارج سولو او د دې په دوران کې بیا انرژي ریلیز ولا دلته نور انرژي دا کم په کربا او دا کم نیوټرون په یورانیم کې مشلي څونه انرژي مطلب په داکشنی ټکرو کې مطلب په دا دوران کې څونه ریلیز لاسه اگر سره جمع کې نو ټوټل انرژي بیا راځي نو دا د فیژن پروسس دی د فیژن پروسس وای مطلب یورانیم 235 په نیوټرون سره وګرځي هغه انرژي ریلیز کړي هغه نور نیوټرون
څه ته وایي نور نیوټرون ایله کړل نور نیوټرون ریلیز کړل هغه په نور یورانیم 235 کې ولګېدله هغه نور انرژي پښتو دا رقم دا سیستم څه شروع دې ته بیا چین ریاکشن په دغه کې ویل کېږي ولې دا چې کوم ریاکشن دا رقم چین ریاکشن دی چین مطلب لکه زنځیر ټیک دی زنځیر نو دا رقم ډرایینګ کوالټي ډېر خراب دی زنځیر دا رقم چین ریاکشن دی مطلب دا رقم یې سره نیولي بیا ټوټل چې کوم انرژي راشي هغه د دې ګردو چې کوم جمع دی چې سره راشي نو هغه ډېر زیات دی بل خبره ورته وکړم چې دا یورانیم 236 اصلي کې چې کوم په دنیا کې چې کوم غرونه دي د ځایونه سوله اکثره په هغه کې یورانیم 236 یورانیم 236 چې کوم ساینسدانان دي هغه دا کوشش وکړي چې هغه 236 235 راواړي یورانیم نو 235 چې دی هغه بیا په دا بمانو کې استعمالیږي یورانیم 235 236 نه استعمالیږي 235 استعمالیږي ولې هغه فیژنیبل دی پاک چین ریاکشن کېدای شي جبکې یورانیم 236 هغه ته په بم کې نه استعمالوي پاک چین ریاکشن نشته نو چین ریاکشن پاک چین ریاکشن نشته او په یورانیم 235 دی هغه چین ریاکشن څخه په دې باندې په بمانو کې استعمالي نو چې کوم غرونه دي مطلب چاینا سو دغه سو پاکستان سو د نور ځایونو سو امریکا سو هغه اول سر کې د یورانیم راوباسي 236 بیا هغه د یو پروسس وباسي نو هغه یورانیم 235 جوړ شي یورانیم 235 جوړ شي بیا دا پیور کې مطلب لکه اوبه چې پیور کې د جراثیم سیستم ګرځ جراثیم شانګر جمع باسي نو اوبه چې سره کم پیور کېږي دا رقم یورانیم هم دا رقم پیور کې هغه بیا د بمان کې استعمالیږي اصلي خبره دا ده چې کوم نیوکلیر فیژن چې کوم پروسس دی مطلب لکه هر شي چې یو شي استعمال ونسته بد استعمال ونسته نو دا رقم دا یو رقم راواخې بد استعمال نه دی په بم کې استعمال کې او په زراو انسانان ته مرګ ته ورسه دا یو بد استعمال د دې اصلي کې چې کوم انرژي ده د دې چې کوم شي استعمال دی هغه په نیوکلیر پلانټس کې ویل کېږي نیوکلیر پلانټس به تا نوم اورېدلی دا پروسس په هغه ځای کې استعمالیږي چې هغه بجلی د دې څخه جوړه کړي نه دی بجلی جوړه کړي نیوکلیر پلانټ د هغه لپاره جوړ شي چې د هغه څخه بیا بجلی جوړ کړي او ملک عوام ته شي د انرژي ورکوي لیکن دغه شی یوز او دا بد یوز دی مطلب د سړي پر پار کې چې دا شی استعمالي که بد استعمالي ول به د دې په باره کې څه فیکټ سره راسم چې دا څونه خطرناک دی دا چې کوم اټم بم دی دا څونه خطرناک دی اټم بم څه وخت چې تقریبا شی په دا رقم ګټي ته ول ما سره غوم نشته د دې چې کوم شي په هغه دا رقم د اټم بم عموما د دې چې دننه چې کوم چین ریاکشن دی هغه پروسس دننه کې شروع وي هغه بیا نور چې مخته ورسي نور ډیر کمپلیکسه کیږي خو څه وخت چې دغه بم د پر هیروشیما پر جاپان راوغورځاوي نو تقریبا په یو ځای کې ما ویلو 80,000 کسان خو په یوه غنټه کې مړه کړل 80,000 د هغه وخت بم 80,000 کسه په خوله یادېږي په یوه غنټه اندر کې یوه غنټه په اردو کې به درته ولیکم 80,000 کسان په یوه غنټه کې دننه بیا بل بم چې پر ناګاساکي وغورځوي دا خو پر هیروشیما وغورځولو بل بم یې پر ناګاساکي وغورځوي هغه تقریبا په لکاو مړه کړل
لکاو مړه کړله. د دې چې ټوټل څه وخت په جاپان کې څونه مړه سوي دي په لکاو وشول په 1945 چې امریکې په جاپان دا بم وغورځاوه او چې کوم جنګ عظیم دوم و هغه بالکل بند شول. هغوی چې د دې و د تباهي ته وکتله نو جنګ په هغې څو ورځې کې بند شو. د جاپان چې کوم د امریکې دغه ولو د هغوی یو جنګ سره شروع ولو چې هغوی د دې و تباهي ته وکتل چې 80,000 کسان په یوه ګنټه کې او ټوټل چې کوم حساب تقریبا غالبا 80 لکه وي، مطلب په میلیونو خلک مړه شوله. 80 لک کسان په دې دوو بمو کې غالبا لاړه. بیا مونږ زه به ریسرچ وکړم، دا یو وخت ما د مخ ویلو اوس ما ته دونه کنفرم نه دی. دا رقم نو بیا UN دغه بعد جوړ شو. دا ګر د یو شاته تاریخ دی چې وایي بیا به تا در معلوم شي. نو دا د هغه وخت بمان و چې 80,000 کسه په یوه ګنټه کې به مړه کړي یا به 80 لکه کسان مړه کړله چې څه وخت دا پټاو شي. نو دا رقم نه دی چې مطلب دا دونه ګرمي ریلیز کړي، دونه ګرمایش، دونه مطلب که ستا د په کوټ خدای نه خسته خدای دې نه کړي که په کوټه کې مطلب ته یې حوالت درجه حرارت 35 او خدای نه خسته خدای دې نه کړي اټم بم راشي او پر کوټه وموښتېږي، نو د دې درجه حرارت چې دی هغه بالکل په زراو ورسېږي، په زراو سنټیګریډ ته ورسېږي. نو ته خپله سوچ وکړه چې کوم انسانان مطلب د کوټ چې اوس کم آبادي ده هغه 15 لکه ده، 15 لکه یا 40 لکه چې ټوټل انسانان دي اگر د ویل کېږي ټوټل ویل کېږي هر شی د یو مخ ته راغلی اگر د ویل کېږي. نو دې پاور ته خپله سوچ وکړه. دا خو د هغه وخت بم د نن سبا چې کوم بمان د امریکې چې سره کوم جوړ کړي دي یا چې کوم جاپان اوس جوړ یا چې کوم پاکستان سره اوس جوړ دی هغه 80 لکه نه هغه 15 کروړه کسان له مړه کولی شي. خو بس الله دې موږ دغه څه وساتي. بهرحال موږ باید د دې شي استعمال وکړو چې په نیوکلیر پلانټ کې استعمالیږي، الکتریسټي چې موږ د دې څه جوړوای شو د فیژن پروسس. امید کوو چې ستاسو به په دې سر خلاص شوي. ډېره مننه ورور که دغه څه ته وایي که ویډیو خوند درکړی زما پیج رشنل پښتون سبسکرایب کړه چې نور کوم زه ویډیو جوړوم هغه بیا تی واچ کوئ یا بیا تی وینئ چې څه معلومات وي شی به جنه خاص مننه.